دا ټول د فیسبوک د میډیا ډوزي دي، خو ځان مکمل هلاکت ته مو غورځوه. اوس به دومره ضرر در رسېدلی که د بزنس په توګه باندې جګړه غوښتل کېږي، یعنې هېڅ په دې خلکو کې فرق او تغییرات نه ده راغلی. اوس راپاڅېږي هغه اوس لګیا دي خبرې کوي، هغوی څه غواړي. ولې موږ په بیانات کې یوه ناسته درلوده، خپل احمد مسعود ویلې چې حسیب زموږ مارشال ده. آیا ولس د دې هېواد راتلونکي یا کوم بدلون غواړي یا کوم تغییر غواړي؟ زه فکر نه کوم چې د دو په راتلونکي کې هم د افغانستان دپاره کوم خیر پکې ووینو. د دې ولس ځای چیرته دی؟ غصه ده، احساسات دي او عقدې دي. د دې ولس په درد نه پوهېږي، د دې ولس په غوښتنه نه پوهېږي. خو خپل زوی یې د امریکا، کاناډا ټاپو پوهنتونونو کې او په ټاپو مکتبونو کې درسونه او سبقونه وایي. جمعه خان فاتح زما 14 کلن زوی په زور باندې جګړې ته ویوړو، هغه مړ شو په جګړه کې. عدالت نه ده، دا انصاف نه ده، دا ناروا ده، دا ظلم ده. هغوی چې مخالفت کوي د هغوی سره څه تعریف دی؟ پر ځوان او زلمی زوی د پوهنتون نه وباسي، هغه د جګړې ته ولیږي. دا خو ټول یو افغان ولس دی. خو د چا د لاسه، خو د دغه یو څو خاینانو د لاسه چې د مسکو جاسوسان دوی دي، د غربي نړۍ جاسوسان دوی دي، د پاکستان جاسوسان دوی دي. جګړه ولټکې دی، پردی ده، پروژه ده. بغیر د ویزې د بارډر خلاص دي، په زرګونو کسان ور روانې سي. دا اوس 4-5 کسان هلته ورغلي چې ودرېږه، تاسې به بدخشان سقوط کوي. چې دغه تجارت، دا لاره، دا ریل پټلۍ، دا بدخشان ته څه ورکوي؟ جګړه ورته څوک راوړي؟ طالب مخالف ډلې ټول اختلافات فعلا عقده‌ای سوي دي، چې په هغې کې د هېواد د اقتصاد برنامه معلومه وي، په هغې کې د سیاست برنامه معلومه وي. د اسماعیل خان نه د خیر تمه کوی سي، که ته ځې هغه د سره نه ځي، ښځه یې د سره نه مني، بچیان یې د سره نه مني، نه د دین سوی نه د سا دین سوی. نشته داسې یو برنامه.